وکړل چې آیا تا و دې ته فکر کړی دی چې د دې سړي ساتنه دا کومه پایله لري؟ آیا ته غواړې چې داسې یو تاریخ ولیکې، داسې یو تاریخ جوړ کړې چې ستا خلک تا په برنامه یاد کړي؟ هغه رحمه الله یو ډېر جالب طبیعت درلود. په حساسو مسألو کې ډېر جدي و، دومره جدي چې حتی د هېڅ چا لحاظ یې نه ساتي، د هېڅ چا لحاظ، د څومره لرې ځای څخه په څومره غټنامه چې به مېلمه ورته راغلی و، په داسې حساسو مسألو کې بصارت ورچوي ولاړ شي. داسې بالښته ته یې څنګ کړی و، بله داسې راولاړ شو. وایي دغه تاریخ لیکل موږ تاسو ته پرې ایښي دي. موږ چې د دې امت کومه وظیفه پر غاړه اخیستې ده، هغه تاریخ لیکل نه دي، هغه تاریخ جوړول دي. زه به په ټول عالم اسلام کې تاریخ لیکنه نه، بلکې داسې تاریخ به جوړوم چې تر قیامته پورې به دا تاریخ وراتلونکو نسلونو ته د فخر او ستاسو غوندې هغه ته ورته ونیول، هغه مېلمه ته ستاسو غوندې بزدلو کسانانو دپاره به د شرم باعث وي. تاسو ټول عالم اسلام د مسلمانانو سره دغه د افغانانو سره محبت لري که نه لري؟ ولې لري؟ وجه یې څه ده؟ نو د ځوان لپاره د ستونزو ګالل، حتی یو حدیث شریف کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تاسو مصیبت بد مه ګڼئ، همدا مصیبت دی چې تا و الله ته نږدې کوي. نو ځوان مبارزه وګوره، تا چې کومه مبارزه په کوم نامه پیل کړې ده او په دې کې پر تا باندې ستونزه را نسي، ته بېرته خپل پر مبارزې باندې تجدید نظر وکړې چې آیا زما په مبارزه کې کومه ستونزه نه، ځکه چې پر ما ستونزه نه ده راغلې، زه په مصیبت کې نه یم راګیر شوی، پر ما باندې اعتراض نه دی شوی،